بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ بایاست. تېر درسونه به په خیر سره ویلي وي. راځو نن د 12 ټولګي څخه یو مهم درس چې هغه په بهر کې پښتو پوهان دي دا درس در سره وایو. دا درس موږ تاسې د دوو موخو یا دوو اهدافو دپاره وایو. لومړۍ موخه مو دا ده په بهر کې کوم پښتو پوهان پیژنئ چې موږ دغه پښتو پوهان په بهر کې چې اوسېدلي دي هغه وپېژنو. دوهم دغو پوهانو پښتو ته کوم خدمات کړي دي او دا هم وپېژنو چې دغو پوهانو یا په اصطلاح دغو کسانو پښتو ته کم کارونه سرته رسولي دي یا پښتنو ته یا پښتو ته یې کمه ګټه رسېدلې ده. نو که د درس تر پایه پورې راسره پاته سئ دغه دوو پوښتنو ته به انشاءالله تعالی زموږ ستاسې ځوابونه پیدا سي او هم به دغه موخو ته موږ تاسې رسېدلي یو. راځو اول دا پیژنو چې دغه پښتو پوهان چې ختیځ پوهان هم ورته وایي، مستشرقین هم ورته وایي، دا څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې دوی اوسیږي په لویدیځ کې او دوی د ختیځو هیوادونو د سیمې او د دوی د تاریخ، د دوی د ژبو، د دوی د کلتور، د دوی د دود او د ژوند د نورو بېلابېلو اړخونو په اړه باندې څېړنې کوي، تحقیقات کوي. دغه کسانو ته موږ تاسې ختیځ پوهان وایو یا مستشرقین وایو چې دا کسان بیا چې کله دې خواته راغلي دي د دغو ځایو د خلکو، د دغو ځایو د ټولنو د تاریخ، کلتور او نورو مسایلو په اړه یې څېړنې کړي دي، تحقیقات یې کړي دي. یوه ډله بیا پکښې پښتو پوهان هم دي چې دوی بیا په پښتو کې هم څېړنې کړي دي، کتابونه یې لیکلي دي، د پښتو په اړه په اصطلاح مسایل څېړلي دي او د پښتنو په اړه یې بېلابېل کتابونه او اثار لیکلي دي. تاسې پوهېږئ چې افغانستان له شمال د خوا څخه د روسیې یا تزاري روسیې تر اغیز لاندې و په اصطلاح او د جنوب او ختیځ له خوا څخه د هند د شرقي کمپنۍ چې دا اصلا انګریزان و او هندوستان ته راله او دلته لومړی ځل د اقتصادي چارو د اصلاح دپاره یا په اصطلاح د کمپنۍ په شکل باندې فعالیت پیل کړي او بالاخره بیا تر هغه وروسته سیاسي نفوذ خپل کړي. نو د دغو روسیې چې په هغه وختو کې یو زبر ځواک او انګلستان چې په هغه وختو کې یو زبر ځواک د دوی ترمنځ په اصطلاح هغه کومه جګړه چې په تاریخ کې موږ تاسې وایو د سترې لوبې په نوم چې یادوو هغه د همدغو دوو زبر ځواکونو یا زبر طاقتونو ترمنځ جګړه ده. نو د دوی دواړو په اصطلاح په دغه وختو کې د هغه افغانستان هغه اقتصادي و، د افغانستان په اصطلاح هغه سیاسي و، جغرافیایي موقعیت ته که وګورو نو په دغه وختو کې هم روسیه او هم د هند شرقي کمپنۍ دې ته مجبوره شوه چې د افغانستان په اړه څېړنې وکړي، د افغانستان په اړه پوه سي او دغه په اصطلاح د افغانستان دغه د جغرافیایي موقعیت درلودل د دې باعث وله چې خورا ډېر پوهان د افغانستان په اړه څېړنې وکړي او تحقیقات وکړي چې د هغو څخه بیا بالاخره ځینې کسان د پښتو ژبې په اصطلاح لیکوالان جوړ شول او داسې کارونه یې وکړه چې هغه یې پښتو ژبې ته خیر و ګټه ورسېدل. راځو دغه کسان یو هغه کوم کارونه او فعالیتونه چې کړي دي هغه په لنډ ډول سره د هغو یادونه کوو. لومړنی کس چې دی هغه بوریس اندرویچ ډورن دی چې دی په 1815 میلادي کال په جرمني کې زیږېدلی دی، اصلا د جرمني و او بیا یې په ختیځ پوهنه کې زده کړې وکړلې او په بېلابېلو پوهنتونو کې استاد و، د ختیځ پوهنې په اړه تدریس کاوه او د ختیځو ژبو د تاریخ په اړه تحقیقات کول او دی لومړنی کس دی چې د ده په هڅو په روسیه کې د پښتو ژبې تدریس شروع شو چې دا پښتو ژبې ته یو د خیر او غنیمت کار او مهم کتاب یې پښتو منتخبات دی چې دا د لیکلی دی او د پښتو د کلاسیکو شاعرانو د نظم نمونې په دغه کتاب کې راټولې کړي دي. دوهم کس هنري راورټي دی چې دی په 1825 میلادي کال په انګلستان کې زیږېدلی دی او بیا تر هغه وروسته ولاړی هندوستان ته، په هندوستان کې نظامي زده کړې وکړې او بیا ممبئی ته، پیښور ته او ځینو نورو سیمو ته ولاړی. د هندوستان د ژبو په اړه پلټنې او تحقیقات پیل کړل او په دغه څنګ کې پښتو ژبه هم په اصطلاح زده کړه او د پښتو ژبې په اړه هم تحقیقات پیل کړ چې یو مهم کتاب یې د پښتو ګرامر دی چې څو ځله چاپ شوی دی او همدارنګه بل مهم کتاب یې ګلشن روح دی چې په هغه کې د پښتو د کلاسیکو شاعرانو د نظم نمونې او همدارنګه د ځینو لیکوالو د نثر نمونې هم
راټولې کړي دي. بل کس هنري والټر بیلیو دی چې دی هم په 1840 میلادي کال په هند کې زیږېدلی دی. دی هم اصلا د انګلستان و او د ده دوه مهم کتابونه چې یو پښتو ګرامر دی او بل یې پښتو ډکشنري ده دا یې لیکلي دي چې هغه هم څو ځله چاپ سوي دي. تر ده وروسته څلورم کس چې و هغه جیمز ډارمسټټر و چې اصلا د فرانسې و. دی په 1849 میلادي کال په فرانسه کې زیږېدلی دی او د هند د ژبو د پلټنې په اړه بیا مامور سوی دی، راغلی دی په 1888 کې هندوستان ته او دلته د هندوستان د ژبو یا د هند اروپایي ژبو په اړه باندې پلټنې یې پیل کړي دي. لومړنی کس دی چې د پرتلیزو ژبو په رڼا کې دا هم وویل چې پښتو یو بشپړه اریایي ژبه ده او د اریایي ژبو په شاخ کې راځي. د ده مهم کتاب د پښتونخوا د شعر هار و بهار نومیږي چې په دې کې د پښتو د انګریزانو پر ضد چې کومې چاربیتې ویل کېدلې او همدارنګه د پښتنو یا پښتو د فلکلور ځینې نمونې په دغه کتاب کې راټولې کړي دي. دا کتاب یې لیکلی دی چې بیا وروسته په پښتو کې هم څو ځله چاپ شوی دی. همدارنګه پنځم کس چې دی هغه پروفیسر مارګنسټرن دی چې دی هم په 1892 میلادي کال په ناروی کې زیږېدلی دی او دی هم د هند اروپایي ژبو استاد و. دی څو ځله د ختیځو ټولو سیمو ته راغلی دی او افغانستان ته هم راغلی دی. په افغانستان کې دلې اوسېدلی دی. دلې د افغانستان کې په مختلفو سیمینارو د وخت د پښتو ټولنې د غړو سره لیدلی دي، کښېنستلی دی او د هم په پښتو کې د ژبې او ګرامر په اړه څو کتابونه علمي مقالې لیکلي دي چې هغه هم چاپ سوي دي. همدارنګه دغه پښتو پوهان یا ختیځ پوهان بیخي ډیر دي چې د هغو ځینې نومونه ستاسې په کتاب کې هم سته، ځینې ما هم لیکلي دي لکه جان ګورډن لایمیر، ډیوډ لایمیر، روسکیپل او هاول چې دا د انګلستان و، همدارنګه اسلانوف چې د روسیې و، ډاکټر پنزل چې دا د اتریشي و او د پښتو ژبې لومړنی د پښتو ژبې ګرامر یې لیکلی دی چې هغه بیا پوهان محمد رحیم الهام ژباړلی دی او همدارنګه ډاکټر برچ بیچکا و د چیک و، ډاکټر مکینزي و د انګلستان و، د هم د پښتو په اړه څېړنې او تحقیقات کړي دي. منوهر سنګ بترا و چې دی د هندوستان و، همدارنګه میرګن و چې د تاجکستان و او عارف عثمانوف و او عبدالحفیظ غنیوف و چې دا دواړه د ازبکستان و او عارف عثمانوف د خوشحال په اړه اثار لري، د خوشحال په اړه اثار لیکلي دي او همدارنګه سبستان هاینا چې د جرمني دی او اوس هم ژوندی دی، افغانستان ته راځي، کله ناکله دلې په افغانستان کې اوسیږي او 14 ژبې زده کړي دي چې له هغو له جملې څخه یوه پښتو ده چې په هغه دی بشپړ تسلط لري، لیکل لوستل هر څه په کولی سي او پښتو نوم یې هم زمری خان دی. راځو دا وایو چې د دغو ختیځپوهانو یا مستشرقینو کوم فعالیتونه یا کوم لاسته راوړنې چې پښتو ته په اصطلاح مهمې دي او پښتو ته یې ګټه کړې ده پر هغو باندې یو ځغلنده نظر کوو. اول که موږ تاسې وګورو، موږ تاسې په نورو درسو کې هم وویله چې د پښتو ژبې د نسخو یا کلمي پانګې یوه ډېره برخه ورکه سوې ده. د زمانې ناخوالو، د زمانې تاړاکونو، جنګونو زموږ څخه نابوده کړې ده. د دغو ختیځپوهانو په وسیله باندې زموږ د پښتو د ورکو نسخو یوه برخه ساتل سوې ده. دوی چې کله افغانستان ته راغلي دي، پښتونخوا ته راغلي دي او دلته ګرځېدلي دي، اوسېدلي دي، نو هغه کمې نسخې چې د دوی په لاس ورغلي دي د هغو څخه یو د شعر نمونه راخیستې ده، بیا په خپلو منتخباتو کې ساتلې ده. نو د دې ترڅنګ یې دغه نسخې هم د ځان سره ساتلي دي او وړي دي اروپا ته، روسیې ته، هندوستان ته چې اوس د هندوستان و، روسیې او د لندن د بریټیش موزیم په ډیرو کتابتونو کې د پښتو ژبې ورکې نسخې شته او د دغه څخه په اصطلاح د ورکېدنې څخه ساتل سوي دي. همدارنګه د پښتو د کلاسیک شاعرانو نظمونه ساتلي دي. په دغه وختو کې لا ډیر داسې شاعران و، کلاسیک شاعران چې یا بشپړ دیوانونه ورک و او یا د ځینو نومونه بیخي په اصطلاح یوازې تاریخ ساتلی و. دوی راولاړ سو په خپلو کتابو کې د دغو کلاسیک شاعرانو د نظمونو ځینې برخې وساتلې چې په دې سره د هغو شاعرانو احوالو، پیژندنو او د نظم نمونې تر موږ پورې راورسېدلې. بله دا وه چې د فلکلور ځینې نمونې چې د هغو څخه تر ټولو مهم کتاب د پښتونخوا د شعر هار و بهار دی چې په هغې کې ډېرې چاربیتې ساتلي دي. دوی د فلکلور نورې نمونې هم په خپلو کتابو کې وساتلې چې په دې سره زموږ د فلکلور یوه برخه چې د ورکېدنې سره مخامخ وه هغه وساتله.
همدارنګه اروپایان او نور د افغانستان څخه د باندې نور کسان د پښتو سره آشنا کړه، د پښتنو د دود و دستور سره آشنا کړله، هغوی یې پوه کړله او د پښتو ژبې یا پښتنو په اړه کوم معلومات چې وو هغه یې تر هغو پورې ور انتقال کړله. همدارنګه د پښتو او پښتنو د هویت په اړه یوه مهمه مسله چې تر دې مخکې یو افسانوي کیسه وه چې پښتانه په اصطلاح غیر آریایان دي، چا به یهود بلل، چا به بل څه بلل. لومړني کسان همدغه ختیځپوهان یا مستشرقین وه چې دوی راله د پښتو په اړه یې څېړنې وکړې، د پښتنو په اړه یې تحقیقات وکړل او دې نتیجې ته ورسېدله چې دا ژبه یو بشپړ اریایي ژبه ده او پښتانه یو بشپړ اریایي قوم دی. دا یو بله ګټه وه چې بیرته د همدغو ختیځپوهانو یا مستشرقینو لخوا څخه موږ تاسو ته راورسېدل. همدارنګه موږ تاسې اوس وینو چې په بهر کې د پښتو ژبې تدریس په ډېرو برخو کې شروع دی، په ډېرو هیوادو کې شروع دی. لومړني کسان چې دغه برخې ته کار وکړي، دغه برخې ته پام سو، هغه همدغه مستشرقین وه یا ختیځپوهان وه چې اوس موږ د افغانستان او پښتونخوا څخه د باندې په خورا ډېرو هیوادو کې په ډېرو پوهنتونو کې د پښتو ژبې تدریس لرو او هلته د پښتو په اړه لیسانس کیږي، زده کړې کیږي، تحقیقات کیږي او ډېر خلک غواړي چې پښتو ژبه زده کړي. نو دا هغه د دوی فعالیتونه او علمي کارونه او لاسته راوړنې وې چې پښتو او پښتنو ته رسېدلي دي. نو ګرانو شاګردانو تاسې به د څرګندونو په برخه کې یو څو برخو ته پاملرنه وکړئ چې په هغو کې ستاسې ته روسي څاران در معرفي سوي دي. د هند شرقي کمپنۍ ستراتیژیکه ساحه او ستره لوبه د دې په اړه څه څرګندونې تاسې ته سوي دي هغه به در سره وګورئ او هم به کوم فعالیتونه چې ستاسې د همدغه لوست په فعالیتو په برخه کې راغلي دي هغو ته به ځوابونه ورکړئ. که چارجوابی هغه به هم جواب کړي او که خانه خالي هغو ته به هم په اصطلاح په پنسل باندې هغه کومې ځایونه تش ځایونه چې هغه به ډک کړي. او د کورنۍ دندې په توګه به تاسو ته د حمید مومند یو څو بیتونه درکول سوي دي، دا به در سره وګورئ او د دغو بیتو په اړه به یو مخ مقاله په خپلو کتابچو کې در سره ولیکئ. نو دا و د نن ورځې درس. هیله ده چې ختیځپوهان یا مستشرقین یا په بهر کې پښتو پوهان مو پیژندلي وي، د دوی اثار یا د دوی کوم تالیفات چې کړي دي په پښتو په اړه په هغه باندې پوه سوي یاست. تر نورو درسونو پورې تاسې پر لویه لاس سپارم. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.